د دنیا کې چې تا ته الله څومره د راحت ژوند درکړي یا هر څومره مال او دولت درکړي، ښه د سکون ژوند دی، د سهولت ژوند دی، خو بیا هم د دې باوجوده د مرګ سختي مه یېروه. مرګ بار بار یادوه، د مرګ یاداش په ذهن کې ولره. د مرګ د سختیو د روح د وتلو د سختیو حالات دا ته ځان سره یاداش ولره چې دا به ما ته یو وخت راځي، پر ما به سختی راځي، زما روح به وځي، په کوم حالات کې به وځي. هغه کسان چې په دې عرضي دولت باندې، په دې عرضي د خوشحالي په شانو باندې، په دې فراواني او سهولت باندې خطاوتل دي، مرګ یې هیر کړي، هغوی مخ و خواهشاتو ته کړل. د دې دا ګمان دی چې موږ به په دې خوشحالۍ کې ابدي ژوند کو. څه خیال دی؟ هغه مالدار خلک چې د ټولې دنیا پر سطح باندې د نوم په مالدارانو په لیست کې و، هغه ته په دغه مالدارۍ، په دغه سکون، په دغه خوشحالۍ کې مرګ رالی او د دې مرګ سختي یې یوړلې. ته د مرګ سختي یې ولې یېرې؟ ساده خیال زه بنګله کې ما ته مرګ نه راځي، زه د راحت په ژوند کې ما ته مرګ نه راځي چې په هر څومره ښایسته موټر کې سپورې، هر څومره د راحت ژوند دی، په هغه ژوند کې، په هغه موټر کې به ته د مرګ سختي ګالې. هغه د راحت ژوند به ستا د مشکلاتو په ژوند باندې بدلیږي او بیا به ستا خیږي. دې ته سکرات موت وایي. د مرګ سختي الله دې پر هر چا باندې اسانه کړي. دا کله کله راګرځوي په دماغ کې. مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله فرمایي چې تاسو د ځان سره دا فکر کوئ، داسې پرېوتې، داسې په دا ذهن او په دماغ کې راوګرځو چې هغه دې زما په زړه باندې درد شو، هغه دیوالونه مې بند څه، هغه د قریبان را باندې راټول شول، په موټر کې واخیستم هسپتال ته، هلته مړ شوم، هلته د مرګ سختي، د روح د کښلو سختي پر ما باندې راغلې. بیا یې دا دي په کفن راکړي، بیا یې جنازې لمونځ راکړي، بیا قبر ته شوه کړه، بیا به زما څه حال، زه به کوم سوال جواب ورکړم؟ هلته بیا تا ته د بنګلې په ښه درځي، هلته بیا تا ته دغه موبایلان یا دغه د راحت ژوند یا دغه موټران په ښه درځي. موږ نه وایو، نه اسلام دا ممانعت کوي چې ته په ښه موټر کې مه سپرېږه، نه اسلام دا ممانعت کوي چې تا ته خدای نعمت درکړي ته به پر ځان نه ښکاره کړه. خو هغه اصل مقصد ستا د ژوند چې کوم دی، چې هغه د آخرت ژوند دی، یا مرګ یا د مرګ د حالاتو یا د مرګ د سختیو چې کوم یاداشت دی، هغه به ستا سره د دې سختي یادول چې ستا سره د دې مرګ حالات چې تا ته در یادېږي، بیا ستاسو د خدای نافرماني نه کېږي. قرآن کې د دې آیات د الله تبارک وتعالی یو قول دی، آیات دی د دې مرګ د سختي په باره کې، وجاء سکرة الموت بالحق. الله پاک جل جلاله وایي د مرګ سختي دته راغلې او دا په حق سره راځي، دته خامخا به راځي. کله چې د مرګ سختي راسي، بیا ته په غورځېدو سې، هر څومره چې وغورځېدې بیا خلاصېږه نه. نبي علیه صلات وسلام څخه پوښتنه وسوه چې د مرګ سختي څه رقم وي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې 300 وارې د تورې در باندې وسي، څومره سختي وي، د مرګ سختي در هغه نه هم زیات سخته دی. روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د رحلت وخت را نږدې سو، د وفات وخت را نږدې سو، د څنګ ته لوښي پروت په هغه کې اوبه وې، په دا لپه کې به یې اوبه راواخیستې، په دا مخ پې وشیندلې او د الله رسول صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله ان للموت سکرات. د مرګ دپاره سختي دي، رښتیا هم سختي دي. هغه کسان باید په دې عرضي خواهشاتو نه خطا اوسي، د دې دنیا په خوند باندې، د دې دنیا په سکون باندې، د دې پیسو په مشغله باندې دومره مشغول نه سي چې د ده څخه خپل مرګ یوسي. دا کسان، دې کسان ته کتابو احمق کس ویلی دی، کوم چې د دنیا په وجه خپل آخرت یېروي، کوم چې د دنیا په وجه خدای ناراضه کوي، د دنیا ژوند په وجه باندې د آخرت ژوند خرابوي. هغه کسان څخه چې مرګ یېرېږي یا مرګ ځینې یېري، د دنیا په خواهشاتو، د دنیا په دې عرضي ساز و سامان باندې دی مشغولې. د دې کسان 3 علامې دا دي، یا هغوی ته 3 تاوانونه رسېږي. اول تاوان دا دی چې دا کس چې کوم دی توبه ځنډوي، نن به وکم سبا به وکم، نن به وکم تا سبا به وکم. د الله بنده ته خبرې نن خو لا ته جوړې، الله صحت در کړی دی، خدای پاک جل جلاله توان و طاقت در کړی دی، نن خو لا د توبې چانس لرې، سبا به ته په دغه حال پاتې. تا ته د الله رسول نه دی ویل چې اغتنم 5 قبل 5، 5 شیان غنیمت وبوله، د هغې نه کار واخه، پر موقع کار ځینې واخه، په هغې کې یو څه شی دی؟ صحت دی.
ژوند دی سبا ژوند نه دی په باور. او د دې کسانو چې د دنیا په خواهشاتو د دنیا په لذت کې غرق وي د هغوی دوم نقصان دا دی چې الله تبارک وتعالی دې څخه د خیر د کارو توفیق اخلي. چې هغه کسان چې خدای یې وي ټول عمر دنیا ته ورکړي نو بیا تکاسل فی العباده په عبادت کې د خیر په کارو کې د ځان اچي ډیر ځان شاته کوي. دا کس چې کوم دی دا د دې تاوان د دې مال او د دولت په خاطر باندې د ته ورسوي. او دریم شی چې کوم دی هغه دا دی چې هر څومره رزق الله د ته ورکړی وي دی نه مړېږي د ده کفایت نه ورباندې کېږي. دا د دې دنیا د محبت په وجه دی. موږ باید خپل مرګ یاد وساتو په هر حالت کې مرګ یاد ساته چې په دا حالت کې که ماته مرګ رالی زه به خدای ته کم حساب ورکوم په دا حالت کې که ماته رالی بیا به زه کم حساب ورکوم بیا به زما او ستا د دنیا او د آخرت ژوند په اطمینان او په سکون کې